هغه مریض په مالش کوم چې د فالج مریض الله جل شانه فورا خکې الله جل شانه فورا خکې صحیح ده الکه دا ټوټکې مې استعمالوي دا خو تاسو سره غف لګوم غره کیته صحیح ده اخو ته ما اوسې چې تاسو په خاطر کو بس ګرځي ها یو بل خبره عجیبه ده او چې امام دمیر رحمت الله علیه په حیات الحیوان کې لیکلي کړي چې دا زړه نه ازله دا زړه چې روباسي کنه ازله ازله دا انسان ځان سره کیږي نو شهوات سیوا کی څه سیوا کی شهوات سیوا کی صحیح ده دا یو فائدہ ده د دې دی اینه ګډیر غټ کمال ده د دې دا اینه چرواله او په پيو کې مکس کی سونه چې اینه دونه سره پي مکس کی بالکل سیم ریشو حساب سیم ریشو برابر تناسب دا بهترین چیز دی وایي دم په فالج کې کار او د دې چربي در زنانو د پارخي چربي یو زنانه د هغه اینه نو درېږي استحاضه سیوا شوی د اینه نو درېږي هغه چې کله دې چربي استعمال کی نو هغه اینه بنديږي بیا ښه د دې د ازله په شان د دې دا جسم دی چې تیرو باسي د تریخه نه تریخه دا چې کله پوخ کې کنه او دا زنانه د ولادت ماشوم چې پیدا کیږي هغه وخت کې استعمال کی کم درد چې هغه ته مخاض وایي مخاض هغه درد ذهن چې څه ته وایي پریګننسي کې چې کم تکلیف زنانه ته هغه درد په ختميږي ښه وایي په باندې اسنه چې اوس په خاطر بس ګرځي صحیح ده وایي چې دا بول نه بول دا ډکی امتیازي دا ډکی امتیازي د خارخ ته په ډېر بهترین سیس دی دا کتابونه لیکلي دي هغه مسلې ته کوم صحیح استعمالوي ما صرف تاسو یو څو خلاصه یو څو خبري بیان کړئ اې د پاره ته پوه شي خانه دا الله جل شانه چې فرمایي او تخلق من الطين كهيئه الطير باذنه فتنفخ فيها فتكون طيرا باذنه حضرت عیسی علیه السلام هغه مرغۍ جوړ کړې به بوکې والو ډېر مفسرین حضرات په دې باندې چې دا خفاش ته هغه بیٹ چې هغه خاطرت چې ته موږ چمګادړ هغه سیس دی ښا او مقصد د دې آیتونو مبارکو موږ ذکر کو بیا خو الله جل شانه فرمایي وتبرئ الاكمه والابرص باذنه او تابع خلق جوړول د الله جل شانه په حکم سره هغه مرزونه به جوړول چې هغه مرزونه لا علاج مرزونه لا علاج مرزونه چې یو سو اکمه کمها اول چې برس بس برګی ته وي چې دا اوس پورې چاله علاج نه ورس کې علاج چاله ورتلې چرته علاج وي د زرداری لور بکړې چا بکړې زرداری لور بکړې چې اوس پورې ولې چل نه ورس دا برګیا بسنګ ټیکو صحیح ده عیسی علیه السلام هغه عیسی علیه السلام او درشانت عیسی علیه السلام به کوم مریض چې هغه د مور نه پیدا وړون به پیدا هغه به هم دا غي پر عیسی علیه السلام یو دعا وي تاسو بیا یاد کې وایي ښه چې په دې کې بیا ریکارډ کیږي صحیح ده به دین ځان یاد کې ما په سرانه شجدار ته لګولې کا صحیح ده سخت غوسه راځي په تعویذ او په سخت په دې زونو په لیکلو باندې صحیح ده عیسی علیه السلام ابدا دعا اللهم انت اله من في السماء واله من في الارض لا اله فيهما غيرك وانت جبار من في السماء وجبار من في الارض لا جبار فيهما غيرك وانت مالك من في السماء ومالك من في الارض لا مالك فيهما غيرك قدرتك في الارض كقدرتك في السماء وسلطانك في الارض كسلطانك في السماء اسالك باسمك الكريم ووجهك المنير وملكك القديم انك على كل شيء قدير ودي باندې عیسی علیه السلام د دې برس د دې برګي او د دې لونوالي 500,000 مریضانو ته شفا ورکړه څومره مریضانو ته 500,000 صحیح ده اما چې دا دعا کله مې له اوسو په دم کړی چرته هغه باندې هغه بیماری بیان راغلی صحیح ده بس د عیسی علیه السلام بیا په دې آیت مبارکه خبرې پاتې شوې سم مقاصد کې خبرې پاتې شوې بیا وکړه صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله